بد زبانه ملایانو ته نصیحت. شیخ ادریس صاحب باندې بعض خلکو انتقادات کړي او بیا په جمعه بعض ملایانو ډېر بد زبانی او غلط الفاظ استعمال کړي دي. د نصیحت په شکل کې بیا دو طرفه یو پیام لرم، پیغام دی ورونو د پاره. ګوري الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، الحمدلله وي. اسلام ډېر یو لوی نعمت دی او بیا عام مسلمانانو کې کم خلک چې په منبرونو ناست دي او د پیغمبر په جاینماز باندې ودرېږي، محراب کې امامان دي، ورثه وارثان د انبیاو دي، بالخصوص د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وارثان دي. دوی ته په ډېر احتیاط سره قدم پورته کول پکار دی. خدای ناخواسته داسې نشي چې د پیغمبر دغه محراب او دا منبر مونږ په غلطه باندې استعمال کړی وي او علماء سو کې داخل نشو. صحیح دا انسان نه اشتباه کیږي، چې کله انسان نه اشتباه وشي نو داسې نه دی پکار چې خلک دومره غوغا جوړه کی چې هغه انسان په خپل زندګۍ او په خپل ژوند سره راتنګ کی. شیخ ادریس صاحب نه څه خبرې شوي وي، د مشکلاتو په اساس به کېدی چې هغه څه خبرې کړي وي. عام خلکو ته دومره نه وه پکار چې دومره دې ته هوا ورکړه او د هغې دومره بې عزتي او دومره بې ادبي وکړه. بیا هم به هر حال دی خو عوام دي، هغه ورونه دي چې د دین نه دومره پوهه نه لري، آگاهی دومره نه لري، مسافر دي یا د تعلیم نه لري پاتې خلک دي. خو بالمقابل د شیخ صاحب طرفداران او شاگردان چې په منابرو یا په محرابونو کې ولاړ دي، هغوی باندې د علماو نوم دی، هغه علما دي، هغوی د پاره په احتیاط سره قدم پورته کول پکار دی. ځکه هغوی باندې نوم د پیغمبر دی، یعنی وراثت د پیغمبر په دوی باندې د پیغمبر وارثان دي، دې طرف ته نسبت دی. رښتیا بعضې ویډیوګانې ما هم ولیدلې تر دې حده پورې کنځلې، بدرت، د خنزیر الفاظ، بعض خو حتی د کفر الفاظ استعمال کړي وو چې دا کافر کیږي فلان 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 فلان. ای الله پاک موږ ته څه فرمایي قرآن کې؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. الله دین طرف ته خلق په حکمت سره او خلق په ډیر پوهې سره او ډیر په باهوشۍ سره د خلکو ته باید دعوت ورکړی شي. پیغمبر ته دا خطاب دی او وروسته بیا دغه وارثانو ته چې تاسو څوک دعوت کوئ اسلام ته نو ډیر په حکمت سره، په خوږه لهجه، ډیر با اخلاقه، بد اخلاقیو نه به کار نه اخلئ. بالفرض و تقدیر که چېرته خبره دومره سخته وي چې جنگ ته سره خبره رسېدلې وي نو الله پاک د هغې لاره موږ ته ښودلې ده، وجادلهم بالتي هي احسن. که جنگ تم خبره ورسی، جنگ جګړه ورسره وکړه خو په صحیح طریقه. هغه کومه طریقه ده؟ په دلایلو مخکې لاړ شه، قناعت ورکا، یا قناعت وکا، یا اشتباه ومنه، یا د بل اشتباه ورته په ګوته کو، په دلایلو ورسره خبرې وکا. دا بد زبانی، کنځلې، دا بد رد ویل، کافر ویلې. حدیث د صحیح البخاری دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایي سباب المسلم فسوق. مسلمان ته کنزل کول دا بدعملی ده، فسق دی، د الله د دین نافرمانی ده. مسلمان ته بد رد وی او کنزل کوي. قرآن کې الله فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب. که غلط شوی نه آیت مې غلط دی ویلی، په بدو القاب او په بدو نمونو به څوک نه یادوي، دا غلط حرکت دی. سباب المسلم فسوق وقتله كفر.
یا قتاله کفر، د مسلمان کنزل او داغه قتل بیا کفر دی، چې کنزل کول ورته بدعملی د فسق دی، او قتل سړی کفر ته وځي چې دا حلال وګڼي. د یو مسلمان قتل سړی ځان ته حلال وګڼي په یو عادي خبره باندې. دین نصیحت دی الله او داغه رسول مونږ ته څه فرمایي؟ حدیث دی، حدیث کې راځي الدین النصیحه، دین خیرخواهی ده، دین نصیحت دی. صحابه د رسول الله مبارک نه پوښتنه کوي یا رسول الله لمن، چا د پاره نصیحت دی؟ رسول الله مبارک جواب ورکوي لله، الله د پاره، ولرسوله، رسولانو د پاره، د الله د کتابونو د پاره، ولائمه المؤمنین، د ائمه بزرگان مشران حاکمان دوی د پاره دین نصیحت دی. ولعامتهم، عام مسلمانانو د پاره نصیحت دی. زه هم خیرخواهی نصیحت ته ضرورت لرم، ته هم ضرورت لري، زما استا امیر المؤمنین هم ضرورت لري، زما استا وزیر هم ضرورت لري، زما استا شیخ الحدیث هم ضرورت لري. دا نه چې زه په منبر کې ناستم، زه مولا شم، زه شیخ الحدیث شم، زه مفتی شم، زه قاری شم، مجود شم، حافظ د قرآن یم، نو زه به د نصیحت ته ضرورت نه لرم. دا اشتباه خبره ده. موږ ټول ضرورت لرو دیتا. مسلمان یو بل ته باید نصیحت او خیرخواهی ولري، انتقاد پذیری باید مسلمان. که یو مسله خطا شوه نو دا د شرم ځای نه دی چې تغه خپله مسله بیرته واخلي. اشتباه قدم آینده د پاره توبه وکړي، دا صحیح لاره ده. بهر هر الله پاک دی راځي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق وګورو چې دغه څنګه اخلاق. یو حدیث کې راځي یو يهودي سره معامله وا، داد معامله وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټیم پوره شو، وخت پوره شو، يهودي راغی خپل روپۍ غواړي او زمونږ ستاسو پیغمبر رسول الله علیه السلام سره نشته. امتحانات دي د الله پاک. دا يهودي ناس دی او رسول الله مبارک ته وایي تر هغې به زه نه خوځېږم تر څو چې زما روپۍ دې نه راوړي، زما قرض دې نه ادا کړی. بس کلک ناس دی ورته جماعت کې تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تیز الفاظ استعمال کړل، ډېر په تیزۍ سره دا خپل د پیسو مطالبه کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ یا نور صحابه ناس دي، دوی ته غصه ورغله. عمر صاحب وایي یا رسول الله دعنی اضرب عنقه، اجازه راکړه چې د دې سر پرې کما. دا یهودي ستا په مقابل کې او زمونږ په وړاندې تا ته دومره تیزې خبرې کوي. رسول الله مبارک سے ورته فرمایي اے امیر المؤمنین دی، پیغمبر دی، د الله محبوب دی، صحابه ټول فدایان دي د رسول الله علیه السلام، صرف یو اشاره او اجازه پکار ده. رسول الله مبارک ورته سوی وای د تیزی د بدزبانی تاسو بهتر جواب ورکي. جواب څه شی دی؟ د قرض ادا کوي، د څه شی ادا کوي. اوس یو چا تا ته کنزل وکړل نو ته به بیا په کنزل کې ورته دا کنزل په کنزلو سره وینځل کیږي؟ نه، چټلی په پاکو اوبو سره وینځل کیږي، چټلی په چټلیو سره نه وینځل کیږي. صحابه لاړل، د هغه دین ادا کو، لاړ سړی بیا راغی رسول الله مبارک ته ویل یا رسول الله اوس لاس وړاندې که چې ایمان راوړم. رسول الله مبارک ورته وی تر اوسه چې دلته وین ولې د ایمان نه راوړه؟ و یا رسول الله زما دا بد زبانی، دا بد اخلاقی، دا اصرار، دا ستا په وړاندې بی ادبی صرف د یو مسلې د خاطره وه. هغه دا چې مونږ په خپل کتاب کې دا لوستلی وو، مونږ ته خپل علماو دا ویلي وو چې د نبی آخر الزمان د پیغمبر نښه به دا وي چې هغه به ډېر حوصلهناک، ډېر بردبار، ډېر د ښو اخلاقو خاوند به وي، شخصي انتقام به چانه نه اخلي،
او ډېر ښایسته اخلاق والا انسان به وي. نو ما ټول صفات پتا کې کتلی وو، صرف دا یو صفت مې تجربه کو چې ته رښتیا هم باحوصله یې که نه. نو دا حرکات مې ځکه وکړل ما ته اوس معلومه شوه، 100% ما ته معلومه شوه چې ته رښتونی پیغمبر او نبی آخر الزمان، زه ایمان راوړم، مسلمان شو. سړی د رسول الله مبارک ورثه باید داسې اخلاق ولري چې کافر ستا په اخلاقو مسلمان شي، دا نه چې ستا د اخلاقو د وجې نه مسلمان متنفره شي، هغه اسلام پرې ښودلو ته تیار شي. او بیا مونږ تاسو هم مقلدین یو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، په افتخار سره مونږ پر میدان کې وایو چې د مقلدین دا زمونږ امام دی. دغه یو واقعه ده چې سند په اعتبار سره به صحیح وي که نه وي، خو عبرت پکې دی، درس پکې پروت دی، ښایسته درس لري. تقي صاحب په خپل خطباتو کې هم راخیستې دی دا واقعه. د امام ابو حنیفه رحمه الله په وخت کې ملایانو د امام ابو حنیفه ډېر غیبت کو. نو یو ځوان پیدا شو چې زه به دا وژنم، تا امام ابو حنیفه څه کوم؟ تا وژنم. خو ځان سره وویل چې راځه ول تجربه کا چې دا رښتیا غلط سړی دی که د خلکو دا غلط تبلیغات دي، راځه دا سړی تجربه کا. نو دا اورېدلي وو چې زمونږ پیغمبر ډېر باحوصله، ډېر با اخلاقه، ډېر حلیم، ډېر بردباره، دغه په اخلاقو دا دنیا دې حد ته د اسلام ترقي کړی دی او مسلمانان دي دومره خلک دغه اخلاق دي. والله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، ای زما پیغمبره ته مې په ډېرو لویو لویو اخلاقو ښایسته اخلاقو پیدا کړی. راځه وګورم چې د امام ابو حنیفه کې د اخلاق د پیغمبر شته که نشته. دا واقع ډېرو کتابونو راخیستې ده. وایي دا ځوان راغی، اول یې پوښتنه وکړه چې امام ابو حنیفه د خوب وخت کم وخت دی؟ دا مصروفه خلک ځان ته تقسیم اوقات لري که نه، یو بیکاره خلک دي، هغه کم وخت برابر شو خوب کوي او کم وخت برابر شو چکر وهي. مصروفه خلک خپل تقسیم اوقات لري. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقسیم اوقات پوښتنه یې وکړه. چا ورته ویل چې دی غرمه کې خوب کوي، قیلوله ورته وایي، سنت طریقه هم ده. نو دی د خوب ټیم کې راغی او دروازې ټک ټک کړه. زمونږ او ستاسو د اکثرو خلکو دا رواج دی، دا قانون دی او دا عادت دی، وایي چې خوب ټیم کې څوک راغی ورته ووایي چې نشته. همداسې دی که نه؟ میلمه م راشي، د چا کار هم وي، ورته ووایي چې نشته. صحیح. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله قانون څه و؟ بچو ته یې دا ویلي وو، حماد صاحب ته، چې کله هم څوک دروازې ته راشي نو د هغه به ما ته ضرورت وي، کیدای شي د دین د مسلې پوښتنه به کوي، نو د دروازې نه به یې رخصتوئ نه. نو که زه اوده وم، که مطالعه کې وم، که څومره هم مصروف وم، ما به راپاسوئ، زه به د ده خدمت ته ورځم. خوب ټیم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله ښه په جوش خوب کې دی. دا وخت کې دروازه ټک ټک شوه، بچی ووته، څوک پکار دی؟ امام صاحب. امام صاحب را پاسه و، امام صاحب باندې را ووته. ځوان ته وایي خیرت دی؟ ځوان ورته وایي امام صاحب یو سوال لرم. وایي ووایه. داسې دا تندی ونیو، وایي امام صاحب ډېر بخښنې سره دا سوال رانه هیر شو. امام صاحب ورته وایي زه خیر دی چې کله دا سوال درته یاد شي نو بیا به راشي. ځوان لاړه. د امام صاحب خو خوب خراب شو، هغه ورځ خوب خراب شو. سبا بیا مکه ټیم دی، دا ځوان بیا راغی، دروازې ټک ټک کړه. امام صاحب ووته، خیرت دی ځوانه، سوال درته یاد شو؟ وایي او. وایي ووایه مهرباني. وایي ډېرو بیا رانه هیر شو. امام صاحب ورته وایي زه خیر دی چې بیا کله در یاد شي بیا راشه. ځه. لاړه. درېیمه ورځ بیا راغی چې بیا د خوب ټیم کې دروازه وټکول او امام صاحب بیا د خوب نه راپاسو. څومره ورځ ده؟ درېیمه ورځ ده. ځوانه سوال در یاد شو؟ وایي او را یاد شو. وایي وایه. وایي بیا رانه هیر شو. وایي خیر دی هېڅ مسله نشته، ځه چې کله در یاد شو راشه، تا ته اجازه ده.
چې امام صاحب دروازې ته ننوته بیا راغی هلک دروازې ټک ټک کړه وایي اوس را یاد شو سوال. امام صاحب ورته وایي وایه څه دی سوال دی؟ وایي امام صاحب سوال مې دا دی چې دا مواد غایطه دا تشناب نجاست غلیظه دا د انسان دا مواد غایطه دا تشناب دا خوږ دی که تریخ دی؟ که ما نه پوښتنه وکړي زه به ورته څه وایم؟ ما نه که نه زه مولا یم دې تار کې زم بند یم. یعنی داسې ایمان، داسې تقوا، داسې علمیت، داسې حلم او داسې بردباری او دومره با حوصلې انسان که ما ته څوک ووایي نو زه به ورته څه وایم؟ هر څوک د ځان سره فکر وکړي که نه چې جناب قاشقه واخله او تجربه یې که نور څه جواب لري؟ ته ما نه دا پوښتنه کوي. یعنی هر څوک یعنی حوصله نشته که نه، حوصله نشته، دا پوښتنه ده. ښه او که وس مې ورسي خو سبېړه به ورکوم که نه چې ته څومره بېادبه سړی، دا ستا پوښتنه ده. خو امام صاحب پیغمبري اخلاق لري، هغه رښتونی د پیغمبر وارث دی. امام صاحب ورته څه وایي؟ بچیا دا دوه حالته لري، که وچ وي نو تریخ دی او که تازه وي نو خوږ وي. نو دا ځوان ورته وایي امام صاحب تا تجربه کړی دی؟ اوس خو نو پوره د وهلو دی که نه اوس پوره د وهلو دی دا سړی چې باید چپش که نه پوره د وهلو دی، ځان یې پوره وهلو ته جوړ کړ. خو امام صاحب بیا هم څه ورته نه وایي. امام صاحب ورته وایي بچیا هر څه خوړل کېږي نه، الله مونږ ته عقل را کړی، دا په تجربې سره زه وایم. هغه ځکه چې کله دا وچ وي نو دا مچان پې نه ټولېږي، چې تازه وي مچان پې ټولېږي او مچان په خوږ شي باندې ټولېږي. نو دا مې د تجربې نه معلومه کړې ده. وایي بس زما همدا سوال و ختم. څو قدمه لاړه، امام صاحب لاړه او بېرته را واپس شو. امام صاحب ته وایي ما معاف کو، زما توبه ده. زه خو په دې نیت راغلی وم چې ته به د پیغمبر دشمن یې، د ملا په لباس کې به ته غلی د دین. زه په دې نیت راغلی وم چې تا ووژنم. اوس ما ته معلومه شوه چې ته رښتونی د پیغمبر وارث یې او امام یې، نو نور دې نه بعد زه ستا مقلد یم او ستا مرید یم. دې ته وایي پیغمبري اخلاق. اوس که یو عام پوډري یو غلط انسان، بد عمل انسان ما ته کنزل وکړي او زه ورته د محراب نه کنزل وکړم، نو دا به ښه حرکت وي؟ جواب راکړئ، دا به ښه حرکت وي؟ خلک به هغه ملامتوي که ما به ملامتوي؟ چا خو نه پوهېده. نو ته خو ملا وې، ته خو پوهېدې دا منبر د کنزلو دپاره جوړ دی. بهرحال هدف مې دی کې و ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. علماو ته نه دی پکار هغه څوک که علما وي که نه وي، خو چې دا لباس دا د پیغمبر دا پکړې په سر وي او دا د پیغمبري لباس او دا پیغمبري مکان، دا محراب او دا منبر په خدمت کې وي، نو هغه ته نه دی پکار چې بد زبانی وکړي، غلط الفاظ استعمال کړي، چا ته کنځلې وکړي، د چا مور و پلار یاد کړي، د چا قوم یاد کړي، د چا دا خبرې، دا غلط اخلاق دي او اسلام کې دا ځای نه لري. او بالمقابل هغه خلکو ته هم سوچ پکار دی چې د علماو سره دشمنی دی نه کوي، دوی سره دا د پیغمبر وارثان دي. هدایات ساتي دا مسله. که چېرته یو څوک یو عالم ته بد ووایي، کنزل وکړي، شخصي خصومت او جنجال ونه لري، سیاسي مسله منځ کې نه وي، هسې دې وجې نه د عالم ته کنزل کوي چې دا ملا دی، دینداره دی، د جماعت امام دی. فقها فرمایي دا انسان کافر کیږي او ښځه پې طلاقیږي. دا انسان کافر کیږي، ښځه پې طلاقیږي. دا هغه صورت کې چې شخصي خصومت او شخصي جنجال نه وي او ته د ملا پسې لګېدلی. دا علما د پیغمبر وارثان دي، دوی ته بد رد ویل، د دوی توهین، د دوی بېادبي، دوی پورې تمسخر، دا عینا پیغمبر پورې مسخره او د پیغمبر توهین دی.
هغه طرف کسان دي هم متوجي وي چې د علماو بې ادبي او علماو سره دشمني دا لار دې نه انتخابوي. اوس د الله دپاره د خدای دپاره دو طرفه خاموشه کېدل پکار دی. خلک په څه کې مصروفه دي؟ خلک په څه کې مصروفه دي؟ دنیا په دې کې مصروفه ده چې څنګه د اسلام نابوده کیو، اسلام د منځه یوسي. زما او ستا مسلمان په خپلو کې سره اخته دي، یو بل ته کنځلې، یو بل ته بدرات، عوام علماو ته بد، علما عوامو ته بد. اساسی مسائل هیر دي موږ نه، اساسی مسائل، بنیادی مسائل. الله پاک د خپل رحم وکړي په موږ تاسو ټولو باندې. بد زبانی، کنزل، دا بد اخلاقی دا یو عالم سره نه ښایي، د پیغمبر وارث سره، ځکه دا سوی ادب او بی ادبی ده. سباب المسلم فسوق، بد عملی ده. دې نه ځان ساتل